د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د اسلامي امارت مرکزی ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی ده چې د قطر هیواد صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی محمد بن عبدالرحمن الثاني او د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عبدالله الخلیفي او ورسره مل پلاوی افغانستان ته راغلی ده او دلته د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا محترم ملا محمد حسن اخوند او مل پلاوی سره کتلی دي. ښاغلی ذبیح الله مجاهد ویلي دي په دغه لیدنه کې چې په کندهار ولایت کې ترسره شوي د قطر هیواد له لوري افغانستان سره د اړیکو په پیاوړتیا، د اعتماد د لا ډیروالي، په تعلیمي، صحي او اقتصادي برخو کې د همکاریو ژمنه د اسلامي امارت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د قطر له پخوانیو او اوسنیو همکارانو د ښه نیت او اخلاص څخه مننه وکړه. قطر هغه هیواد ده چې له اسلامي امارت سره نږدې اړیکې لري. قطر د امریکا سره د مذاکراتو په لړ کې د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ یو ښه مساعد کوونکي په توګه څرګند شو. په دغه ناسته کې چې په کندهار ولایت کې ترسره شوې ده د قطر هیواد د استخباراتو له رئیس څخه پرته نور کسان هم همدا ډول په دغه ناسته کې د افغان حکومت د بیلابیلو ادارو کارکوونکي هم موجود وو.